دوه د سکول هلکانو د هاسټل په کمره کې له یو بل سره همدا غلط کار کړی دی. د دوی د دغه غلط کار ویډیو اوس موږ ته لاسته راغله، نو موږ هم غوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړو. ملګرو، که غواړئ چې د دوی د همدغه غلط کار ویډیو وګورئ او پوه شئ چې دا چیرته چا څنګه وایرل کړې ده، نو ویډیو تر اخره وګورئ. دا هر څه در سره په همدې ویډیو کې شیر کوم. خو کوم ملګري چې موږ سره چینل کې نوي دي او یا مو هم تر اوسه زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. قدرمن دوستانو، یوه نوې تازه ویډیو چې په سوشل میډیا هم ډیره زیاته چلیږي او موږ هم اوس را پیدا کړه، نو ومو غوښتل چې دلته له تاسو سره شریکه کړو. ملګرو، په دې ویډیو کې ښکاري چې دوه هلکان دي د سکول په هاسټل کې په یوه کمره کې اوسیږي، له یو بل سره یې همدا غلط کار کوي او دا بل ملګري ورڅخه په پټه ویډیو جوړه کړې ده. خو دا لا معلومه نه ده چې له ده څخه په سوشل میډیا څنګه وایرل شوې ده، چې دا د په خپله وایرل کړې ده او که له ده څخه په څه غلطي کې وایرل شوې ده. ملګرو، د دوی دغه ویډیو 15 منټه ده او پوره لوڅ او بربنډه ده چې هر څه پکې ښه ښکاره او صفا ښکاري. د دوی د دغه ویډیو د وایرل کول نه وروسته پولیسو دغه دواړه هلکان نیولي دي او دوی هم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ویلي دي چې موږ دواړه کلاس فیلو او د هاسټل په یوه کمره کې به اوسېدو او له ډېر وخت څخه له یو بل سره همدا غلط کار کول، چې دا یو ملګری مو د موبایل شوقي و او ویل به یې چې له ځان څخه به ویډیو هم جوړه کړو او داسې به یې له ځان سره وساتو. ملګرو، زموږ د دې ویډیو یوازینی مطلب او هدف همدا دی چې په خپلو بچو باندې خاص خیال کوئ، خصوصا هغه بچي چې د مور او پلار او فیملي څخه لرې په هاسټلونو کې اوسیږي. په هغوی باندې باید خاص نظر او خاص خیال وساتل شي چې خدای مکړه د داسې پیښو او داسې کارونو ښکار نشي، بیا به له دوی څخه درس او تعلیم هم پاته وي، دوی او ټوله کورنۍ به بدنامه هم وي. ملګرو، که غواړئ چې د ثبوت لپاره د دوی ویډیو هم وګورئ، د دوی دغه 15 منټه لوڅه او بربنډه ویډیو هم ما سره شته. نو که څوک یې هم لیدل غواړي زموږ چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته کمنټ وکړئ او موږ به یې تاسو ته درولېږو. د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.